السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به تاسو داسې یو زبردست اپلیکیشن ښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو خپل واتس اپ لاګ آوټ کولی شئ. بالکل تاسو څنګه لاګ آوټ کولی شئ؟ د مثال په تور چې کله هم ته نن سبا خو ګورئ خپل لاکډاون دی، قرنطین دی، ټول خلک په کورونه کې ناست دي، نو تاسو نه خامخا څوک وایي، ورور به دې وایي، پلار به دې وایي چې یار ما ته خپل واتس اپ راکړه، زه یو ملګري ته میسج کوم. خو تاسو نه غواړئ چې هغې ته خپل موبایل ورکړئ، خپل واتس اپ ورکړئ، هغه ستاسو واتس اپ وګوري. کېدای شي ستاسو په واتس اپ کې داسې پرسنل یعنې شخصي میسجونه وي. نو څنګه تاسو کولی شئ چې خپل واتس اپ لاګ آوټ کولی شئ؟ ورته که چېرته تاسو خپل موبایل ور هم کړئ نو هغه چاته واتس اپ کې میسج کوي، هغه میسج به ورته نه ځي، نه به تاسو ته هغه ټایم کې میسج راځي او نه به تاسو د واتس اپ نه بل چاته میسج ځي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ د دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګوره دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کوئ، اوس ګورئ ما ته خو واتس اپ کې میسجونه راغلل ځکه زما واتس اپ لاګ آوټ نه دی. ګورئ اول زه راځم یو میسج کوم په واتس اپ کې، سمه ده. اوس ګورئ تاسو ته به انشاءالله زه پریکټیکل ښیم. ګورئ زه میسج کوم، صحیح ده دوستانو؟ ګورئ میسج ځي، دا وګورئ میسج لاړه، ګورئ ما ته میسج راغی، دا زما بزنس واتس اپ دی. ګوره چې کله هم زه غواړم چې دا لاګ آوټ کوم، څنګه به یې لاګ آوټ کوم؟ ګورئ چې کله اپلیکیشن تاسو خلاص کړ نو اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. ګورئ ورته زه اپلیکیشن خلاصوم. دا اپلیکیشن هېڅ هم درنه نه غواړي دوستانو. هلته چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ هلته به تاسو ته وایي پاز اپ، په هغه باندې کلیک کړئ او دا به سمپل تاسو آن کړئ. اوس ګورئ دې باندې موږ واتس اپ باندې انټرنیټ بندوو. دا وګورئ دا واتس اپ بزنس دی، دې باندې زه بندوم. تاسو به واتس اپ باندې بند کړئ، چې کوم یې باندې په هر یو باندې تاسو کولی شئ چې بند کړئ. اوس ګورئ دوستانو زه میسج کوم، میسج ځي نه، ایس میسج به نه راځي. چیکینګ فار نیو میسج، دا به ډېر داسې وایي. دا واتس اپ بزنس کې یو ټیک راځي چې کله هم تاسو خپل دا واتس اپ بند کړئ، ګورئ ورته زه میسج کوم، دا وګورئ دا به بس همداسې وي چې څونه میسجونه تاسو لیږئ، هېڅ میسج به نه تاسو ته به میسج راځي او نه به میسج بل ته فارورډ کېږي. چې کله هم تاسو غواړئ چې اټومیټیکلي ما ته د هغه نور میسجونه راشي او کوم ما میسجونه کړي هغه د لاړ شي، نو تاسو سمپل دا بند کړئ. اوس ګورئ میسجونه به اوس را روان وي، دا وګورئ ګورئ اټومیټیکلي ټول میسجونه لاړل او میسجونه را هم کړل. ګورئ اوس شروع میسجونه ټول لاړل. نو ډېرو خوندور او د کمال اپلیکیشن دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.